پټکي بدنام شو ګیره بدنام شو نه دا کم شخص دا کم کسانو چې دا مزاح کړي دوی بدنام شو ګیره پټکي نه دی بدنام ګیره تا ته نه وي ته دا غلط کار وکړه پټکي تا ته نه وي ته دا غلط کار وکړه پټکي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی یو مونږ پکې په 80 درجو درمنو دا ویډیو ګورئ ضرور شیر کړئ دا کاری صاحبان دي جو مونږ کوي مانځه پورې د الله تعالی خو دین پورې خندا کوي د مونږ توهین کوي ډېر د افسوس مقام دی چې الله تعالی قرآن مجید کې مونږ ته د مونږ امر را کړی دی صلات الله تعالی قرآن مجید کې مونږ ته امر کړی تاسو مونږونه قائم کړئ قرآن مونږ ته وایي تاسو مونږ کوئ الله مونږ ته وایي هغه مانځه پورې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړ الله پاک جل جلاله ورته وایي محبوبه تا ما ته دنیا نه سر وړي دي تحفه کې ډالۍ کې حضور علیه السلام ورته فرمایي الله ما تعالی جزیره وړې ده بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسمانونو نه راکوزېده کله چې راتله الله پاک حضور علیه السلام ته وایي محبوبه ته خو ځې دنیا ته خو زما طرف نه د امت ته یو وړه غونه تحفه یوسه چې ستا امت نه په دې تحفې ته ډېر خوشحالېږم ډېر به ته رضا کېږم ډېر به ته خوشحالېږم حضور فرمایي یا الله کومه تحفه ما امت دپاره راکړې الله تعالی ورته وایي محبوب علیه السلام زه ستا امت دپاره زه مونځ درکوم 50 وخته مونځ ورکړه شپږم اسمان ته راله موسی علیه السلام ورته زما په امت باندې 2 وخته که 3 وخته فرض هغوی نشي ادا کولی دا هغه مونځ دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار به د الله تعالی عرش ته تله الله به مونځ ولا کمول اخر کې 50 ته راله د مونږ په دوران کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مسجد حرم کې په مسجد حرم کې عقاید جهان مونږ کول یو کافر لعین راځي دا باندې د اوخ پریوان اچي حضور مبارک منځ کې به نه خرابای پر ګور تاسو یوټیوب په سیټ ګورئ دا کم کاری صاحبان دي پټکې په سر خپل ګیره پرخه په مانځه کې کم حرکت کوي په والله کا کافر داسې په خپل عبادت کا کې د حرکت کوي غټ نه غټ ګناګار داسې حرکت نشي کولی ولې زموږ دین دومره کمزور شي چې موږ مسلمانان په خپل دین پسې د الله عبادت پسې خندا کو دا مونږ دومره سپک شه ګوره مونږ دا مزاح وړاول سیز نه دی په مانځه کې مزاح مه کوئ خنداګانې مه کوئ دا خو د الله عبادت دی دا قرآن وایي تعالی ته مونځ وکړه تا مانځه پورې خندا وکړه جي تا قرآن پورې خندا وکړه تا د الله کلام پورې خندا وکړه ته په څه مسلمان شوې کافران به څه وایي دا څنګه مسلمانان دي چې په خپل عبادت پورې خندا کوي چې په خپل عبادت پورې خندا کوي کفار به دا وایي غیر مسلم به څه وایي چې مسلمان د خپل عبادت پورې مزاح کوي ګوره چې انسان مونږ ته چې ودرېږي عقاید جهان وایي تاسو په زړه کې دا راولئ په سوچ کې دا راولئ چې رب الله ویني او ډېر په عاجزۍ ودرېږئ چې ما الله ویني ما ته الله ګوري بل روایت کې راځي چې زه الله وینم الله ته ولاړ یم نو په دې دوران کې داسې حرکت والله کا کافر خپل عبادت خانه کې هم نه کوي د خپل عبادت خانې دومره قدر کوي زړه مې ډېر دړو کوي که تاسو مسلمانان یې د الله دین سره محبت کوئ نو دا ویډیو مخکې شیر کړئ ملګرو سره په دې ویډیو کې تاسو اهم خبره کوم کله چې د الله عبادت کوئ کله چې په مانځه ودرېږئ نو تاسو جی په ډېره عاجزۍ ودرېږئ د هغه عبادت دی چې الله پاک محبوب علیه السلام ته ورکړو چې ستا امت نه په دې زه ډېر رضا کېږم حضور مبارک فرمایي مونځ ګزار سړی چې په ورځ قیامت راشي مسلمان سړی مؤمن عقاید جهان فرمایي زما امتي به قیامت په ورځ څنګه پته لګي د ډېرو پیغمبرانو امتیان به راشي حدیث مبارک کې راځي د حضور علیه السلام فرمایي زما امت په څنګه پیژندل کېږي تاسو له فتح د صحابه ورته وایي صحابه کرام ورته وایي زما امتیان چې کله د قیامت په ورځ راپاڅېږي دا د مانځه اندامونه نه دي مخ شه لاسونه شه خپې شه حضور مبارک فرمایي دا به پړه کېږي دومره اهم دی دومره اهم دی دومره فضیلت دی د مانځه که په مانځه کې د مزاح وکړه ته مسلمان نه یې
مانځه کې مزاح کې ته مسلمان نه یې. د الله عبادت کې ډرامې کې ته مسلمان نه یې. ولاړ مانځه ته کم حرکت کې پکې ته ځان ته مسلمان وي. ته مسلمان نشې کېدی. مسلمان داسې حرکت کوي، قرآن پورې مزاح کوي، د الله عبادت پورې مزاح کوي. اغیار بسوي، کافر بسوي چې مسلمان په خپل عبادت پورې خندا کوي. که داسې حرکت چېرې کافر وکړي تاسو بیا څه کوئ؟ زموږ دین دومره کمزوری نه دی. الحمدلله دین لا کمزوری نه دی. ژوندي د ښکلي خلک شته دی په دې دنیا. تاسو کوشش وکړئ دا ویډیو شیر کړئ. د کاري صاحبانو چې رقم د عبادت پورې خندا کړې ده، د قرآن پورې کړې ده، د زموږ دین پورې خندا کړې ده. پټکی دې په سر ګیره دې پرېښوده. پټکی دې په سر که ګیره دې پرېښوده، مانځه کې دا حرکتونه کوه. پټکی په سر ګیره پرېږده، دا حرکتونه کوه په مانځه کې. ته خلکو له دا میسج ورکوه چې یاره چې څه ویم، وړه مې ډېرې خبرې دي، ډېر سخت یې دیم نشم، خو دا ویم درته د الله عبادت پورې د کومو کسانو چې خندا کړې ده د الله نه معافي وغواړئ. د الله تعالی په عبادت کې چې څومره عاجزي کې د الله تبا عبادت دې کې قبولي کې به چې په عبادت کې د مانځه په دوران کې ستا عاجزي نه ستا نه قبلي کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم و تاسو منځونه 5 وخته کوئ، ډېر په ادب ودرېږئ، ډېر په احترام ودرېږئ، ډېر په احترام مونځ چې ودرېږئ. نبی علیه السلام فرمایي صفونه نیغ نیغ. الله اکبر. سوچ چوکم قسم پر رب د ذات د لخرم دا زړه مې ډېر ودردېږي، دا زړه مې دومره دړ وکړي. کم وخت پاتې شو، کم قوم ته پاتې شو، کم خلکو ته پاتې شو مونږه چې مانځه پورې دومره مزاح وړاوئ، د الله تعالی دین پورې دومره مزاح وړاوئ. سر پټکی د په سر د کېښوده، ګیرې د پرېښوده، د ګیرو د پټکي توهین به هم نه کوې. ولې که زه پټکي پسې خبرې وکړم نشم کولی، پټکی بدنام شو، ګیره بدنامه شو. نه، دا کم شخص، دا کمو کسانو چې دا مزاح کړی دوی بدنام شو. ګیره پټکی نه دی بدنام. ګیره تا ته نه وایي ته دا غلط کار وکړه، پټکی تا ته نه وایي ته دا غلط کار وکړه. پټکی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. یو مونځ پکې په 80 درجو یو مونځ چې په پټکی کې نبی علیه السلام فرمایي ستا دا یو مونځ د 80 مونځونو ثواب به الله پاک تعالی درکوي. تو پټکی توهین به مونږ کلم نه کوو، د ګیرې توهین به کلم نه کوو. ګوره ګیره ګناه نه کوي، د انسان ګناه کوي. که تا پټکی په سر کړی، تا په زړه کې دومره رانله چې زه څه کوم، زه د الله عبادت پورې خندا کوم. ماشوم خو نه یې. که ماشومان وی مونږ خیر چوړو، ماشومان دي پرېږده، ګیله به م نه کوله. کېدای شي تاسو سبقونه م ویلي، اندازه م داسې لږ لکه طلباو په شان سبق به م ویلې، د الله د دین نه خبر یې، د حضور علیه السلام د حدیثو نه خبر یې، بیا مانځه پورې ولې مزاح وړاوئ؟ ولې مزاح کوئ؟ دومره دین کمزوری شه، دومره ایمانونه کمزوري شو چې قرآن پورې خندا کوئ، د الله خوږ دین پورې خندا کوئ. های افسوس راشي، افسوس راشي په دې مسلمانۍ چې ستا دې مسلمانۍ ته وګورم.